علیکم تو بیاد خدای کلی وطن کې خیر خرید نه شو زمون سپر هند لاړه اوس په السلام علیکم ګراني مینوال زه فیضان ګلستان یو ځل بیا حاضر یم دوستانو تاسو په سټارټینګ د ورکوټ شانت کلیپ هم صحیح کو دا چې دین اسماعیل شاهد د پښتو نامور اداکار دی او کامیډین دی او کامیډي ډرامې کې د چې دین ډیر زیات کار کړی دی تاسو خو پیژنئ دا چې دین مراد بوتلې روزان سره الته کې دوبۍ کې شو د پاره او شو کې چې دین د پرفارمنس ډیر ښه راغلی ولې چې د چې کوم کامیډي کړی دا ډیر ښه کړی دا نو دوستانو خبر کول مقصد دا دی مراد چې دینو داسې کسان بوزي نو خواند هم کوي ولې چې یو چې کوم هلته کې مسافر راځي هغه هم چې دینو لطف اندوز بشي او بل چې دینو په دې کې څه ګناه هم نشته ولې هغه چې کوم کس ځان سره بوزي نو هغه سړی دی د دې نه دا چې دینو دا ښځې بوزي او ښځې هلته کې ګډوي او د هغې هغه ډانس نه چې دینو دا خو ډېر ښه خبره ده خو عادت نه مجبور دی څوک غریب هغه سره بل څه چاره نشته او چې کوم کسان راځي هغه سړو دپاره نه راځي کامیډي ډرامې خو نه ګوري هغوی د فاطمه ګل او دلراج او سحر او دا څونه چې کومې دي ورسره ښځې تللي دي دا څونه چې ورسره تللي دي دا ټولې ډانسرې نو دا چې کوم کسان راځي شوز کتلو دپاره عمده ډانسرې کتلو لپاره راځي نو الله پاک د مراد هم د نیکۍ هدایت ورکړي فاطمه ګل خو تاسو ښه پېژنئ فاطمه ګل خو ښه ډېره غټه ډانسره ده مراد دپاره ولې چې مراد خو ویلي چې په اخبارات کې هم دا خبره شایع شوې ده د پښتو نامور ډانسره چې کومه ده نو په ټاپ کې چې دې ټایم کې ده نو هغه فاطمه ګل ده د فاطمه ګل ټول ریکارډونه مات کړي دي نو خامخا به هم ریکارډونه مات کړي ولې چې د هغې محنت پرې دونه چې ده نو بار ملک ته تللې ده نو بس دوستانو دا میسج دا پیغام او ما له خپل دوستانو سره شیر کړم که ویډیو کې ما نه څه غلطي شوې نو زه بخښنه غواړم انشاءالله تاسو سره به ډېر ژر یوې نوې ویډیو کې به ملاقات کېږي د لوی الله په امان والسلام